ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره په پټه څوک خبرول په دغه معنا راځي او اشاره بسرعه په تیزی سره اشاره کول دغه معنا باندې راځي. حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر علیه السلام ته په مجلس کې دننه په داسې خفیت ور باندې وحی وکړ چې دا سامعین به یو نشو خبر نو اعلام على سبیل الخفاء مشترک او اشاره بسرعت په المانځ کې دننه که ضرورت دی وحی راغلی حضرت جبرائیل امین به په داسې تیزی راغی چې هغه المانځ کې ولاړ د شروع په المانځ وشو بوټونه د نبی علیه السلام چپلکې مبارکې په نجاست باندې نجس دي په دیستي کې په آن کې بیا جبرائیل امین ورته راورسېد چې دا وباسه دا نجس دي. نو اشاره بسرعت معنا هم صحیح ده او اعلام على سبیل الخفاء معنا هم صحیح ده. خو په عرف کې وحی هغه کلام ته ویل کېږي چې منزل من الله وي په انبیاو باندې لپاره د هدایت خلقو. یو وحی کله په معنا د القاء فی القلب هم راځي چې دغه نه تعبیر کېږي په الهام سره دا مختص په انبیاو پورې نه ده دا اولیاو ته هم کېږي او هغه وحی چې مختص په انبیاو پورې ده په عرف کې هغه وحی هغه کلام منزل من الله لپاره د هدایت خلقو یې ته ویل کېږي. دا وحی چې دلته د القاء معنا موږ واخیسته چې القاء فی القلب ته هم وحی ویل کېږي چې تعبیر په الهام کېږي نو معلومیږي چې د وحی اطلاق په ډیرو معناو کېږي. نو وحی څو قسمه ده په دې کې مختلف اقوال دي. یو قول دا ده چې وحی اووه قسمه. یو وحی منامي حضرت پیغمبر علیه السلام ته ابتدا د وحی په خوبو وشو 6 میاشتې خوبونه لیدل چې تشریح وروسته په عبارت کې را روانه ده. د انبیاو خوبونه هم وحی ده حجت قطعی ده عمل په واجب ده. حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې د خپل زوی د علالیدن خبره ویني او بیا عملان هغه د علالیدن عمل کوي که حجت قطعی نه وي د یو انسان علالول په ځویني دلیل باندې کېدای شي جایز کېږي. نو یو قسم وحی منامي په خوب کې لکه انبیا علیهم السلام ټولو ته ابتدا د وحی په خوب باندې کېده. دوم نفس فی الروع دا سینه کې لکه چوفکای کول سینې ته ور اچول نفس لکه حضرت نبی علیه السلام ان جبریل نفس فی الروع الا ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. جبرائیل امین د ما په سینه کې را پوکړه چې هیڅ نفس تر څو نه مري چې خپل رزق نه یې پوره کړی. نو د خدای نه وډار شئ په صحیح طریقه مطالبه کوئ د حرامو پسې منډې مه وایئ چې کوم رزق الله درته مقرر وي هغه به درته رسیږي نو چې رسیږي په حلالو یې ولې کوشش نه کوئ چې بیا په حرامو پسې منډې وایئ. نو نفس فی الروع دا دومه معنا دی وحی. دریم سلسله الجرس چې هغه تشریح بیا وروسته سبقو کې را روانه ده چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی د ګنټۍ د اواز په شکل دا غټه ګنټۍ چې د اوف په غاړه کې زړیږي چې دی دا په مابین کې لکه هغه سلایي دا یو طرف ته بل طرف ته لګیږي اواز مسلسل غیر منقطع ټنګه 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 د اواز قطع کېږي نه داسې مسلسل وي په معنا د سلسله الجرس. دریم څلورم تمثل د ملک کله به ملائکه د انسان په شکل باندې متمثل کېده د هغې تشریح بیا را روانه ده. او پنځم کله جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې چې دوه وارې نبی علیه السلام جبرائیل علیه السلام په هغه اصلي شکل کې لیدلی ده چې 600 وزرونه وو چې یو جوړه د وزرو افق ټول بندول د شرق نه تر غربه پورې رسېده. او شپږم کلام د الله تعالی
بذات نبی سره لکه د حضرت موسی علیه السلام سره په کوه طور 2 وارې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په معراج کې بغیر د واسطې د ملائکې نه خبرې کول او اوم وحی د اسرافیل علیه السلام په یو قول چې د فطور په زمانه کې چې نبی علیه السلام د نبوت خبره مخکې مو کړې وه چې په مکه معظمه کې غار حرا کې د نبوت منصب ور وسپارل شو بیا 3 کاله وحی منقطع وه په هغه 3 کاله کې به اسرافیل علیه السلام راتلو د سره به خبرې کولې نو یو قول دا چې دا تفصیلي بیان کوي چې وحی اوه قسمه بعض علما وی چې نه چې اندراج کې وشي نو د وحی نه 4 قسمه اقسام راځي سماع د کلام د رب من وراء الحجاب د الله تعالی د کلام اوریدل د حجاب د موسی علیه السلام سره به چغېږېدو منځ کې به ورېځ پیدا شوه لیدل نه و اوریدل و نو سماع د کلام د رب من وراء حجاب دوم تلقی بالقلب زړه ته القا دریم وحی منامي خوبونه لیدل څلورم وحی په واسطه د ملائکه چاپ چې ویلي دي چې نه اصلا رجع على مالوسی روح المعانی ملاوی چې دریو ته کېږي تلقی بالقلب عام تر دې نه په یقظت کې وي لکه الهام که په نوم کې وي لکه وحی منامي او سماع من وراء حجاب کلام په واسطه د ملک نو 3 قسمه ته راغله بیا د احناف په رایه باندې وحی 2 قسمه د وحی ظاهري وحی باطني وحی ظاهري دغه وحی مطلوب ته ویل کېږي وحی باطني اجتهاد النبي اول ورځ موږ تاسو ویلو چې انبیاء ته اجتهاد شته خو غایت ما په الباب کچيري په خلاف الاولا باندې د فتوا ورکړه تقرر پیغه نه راځي الله تعالی به ترمیم کوي پس له دغه چې د وحی اقسام ذکر